الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. د پاسخ نور د خپرونې ټولو زړه ته رانږدې مینوالو لیدونکو تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هم وایم. رب دې وکړي چې تېره هفته مو په خوشحالۍ تېره کړې وي او راتلونکې هفته هم په خوشحالۍ سره تېره کړئ. دا دی زه یو ځل بیا احمد الله نظامي ستاسو سره په یوه بله اسلامي برنامه کې تاسو سره په خدمت کې حاضر یم. تاسو هم کولی شئ زمونږ د دې خپرونې چې کومه موضوع وي ستاسو دینی اسلامي موږ سره یې شریکه کوئ او حل یې وګورئ. او دارنګې زمونږ دغه برنامه په یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ او فیسبوک پاڼې کې هم کتلی شئ. او موضوع زمونږ د اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کومه شماره چې مونږ په تلویزیون پرده باندې لیکلی شوې ده تاسو ته ښکاري، کولی شئ په دغه شماره مونږ ته زنګ ووهئ او مونږ به ستاسو سوالاتو ته جوابات وایو باذن الله. معززو سامعینو، اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیني اطاعت د رب متعال دی. که چېرته مونږه اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړو چې وکړو، نو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت خواږه سنت مونږه په ځای کړو. که چېرته مونږ اطاعت د الله وکړو نو الله به مونږه جنتونو ته داخل کړي او د جهنم د اور نه به مو ساتي. دنګې الله تعالی فرمایي په سورة نساء کې: اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای محبوب دې ته ووایه چې تاسو اطاعت د الله وکئ، اطاعت د رسول وکئ او اطاعت د هغه چا وکئ چې هغه امیران ستاسو دي، یا اطاعت د فقهاو وکئ، ستاسو فقهاو. نو معزز سامعینو، دلته الله سوار بار بار دا الله امر کوي چې تاسو اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وکړئ. بل ځکه وایي: من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه، الله وایي فقد اطاع الله، د اطاعت د الله وکړه په تحقیق سره. او بیا بل ځکه الله فرمایي: وما ينطق عن الهوى. دا محبوب چې کوم شی تاسو ته وایي دا د ځان نه وایي. ان هو الا وحی یوحى. دی محبوب چې تاسو ته شی وایي مګر دا چې شی بل نه دی مګر دا وحی ده چې د الله د طرف نه وحی شوي ورته. نو ټول چې موږ را جمع کو د آیتونه را جمع کو، الله موږ ته امر په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کوي. یهودیانو به دا چغې والې چې موږ د الله سره مینه کوو، الله سره محبت کوو، د الله سره دوستی کوو. نو الله ورته په قرآن عظیم الشان کې رسول الله علیه السلام مبارک ته خطاب کوي: ای د الله رسوله،
قل اوایا دی یهودیانو تا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی که تاسو یاستی چې محبت د الله کوي، دوستی د الله سره کوي، نو فاتبعونی زما تابعداري وکي. اے محبوب دی ته ووایا چې ستا تابعداري وکي همدغه زما محبت دی. سبحان الله. نو چې څومره موږ نچوړ راجم کو، څومره آیتونه، څومره هغه فرمانونه د رب متعال راجم کو، دا به آخري موږ دې موضوع ته رسیږو چې اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم سوګو کی دا عین اطاعت د الله دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بل څه نه دی ویلي، بلکې موږ ته امر په اطاعت د الله کړی دی. محبوب علیه السلام مبارک به دا ویله چې الله تشرک بالله، تاسو شریک په الله سره منیسئ، تاسو بل ته چاته عبادت مکوئ، تاسو کلمه وایي، تاسو منځ کوئ، روژه ونیسئ، تاسو زکات ورکئ. همدغه فرمانونه د الله تعالی هم دي. نو کوم محبوب علیه السلام مبارک چې کوم شی موږ ته فرمایلی وي هغه الله موږ ته فرمایلی دي. موضوع ته راځم، یو اړیکه لرو، تماس لرو. دا سوال دی بیرته لږ سر نه که مهرباني. خیا دې وخت کې کوم ځای کې، کوم ولایت کې، کابل نه تماس نیولی، کوم ځای نه تماس نیولی، څوک یې؟ څوک؟ نوم دې څه شی و؟ صحیح شو، انشاءالله برنامه تعقیب که. سلامت. نو محبوب علیه السلام مبارک ګوره موږ ته فرمایي چې تاسو تهجد منځ وکئ. لکه مثال درته ښیم، دا تهجد منځ باندې الله تعالی موږ ته امر کړی دی. نو اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم دا عین اطاعت د رب متعال دی. او دا یاد ساتئ کلم چې په اطاعت د الله او د رسول باندې ته مبتلی شوي، یعنی تا ځان ښایسته که، نو ته کامیابي د دنیا او آخرت الله تعالی ته نصیب وګرځوله. او دا داسې ده کله کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، په تا باندې به تکالیف راځي، ته به دا اطاعت نه پرېږدې. ځکه محبوب علیه السلام فرمای ان الجنة حفت بالمکاره. دا جنت چې دی حفت، یعنی دا جنت پټ شوی دی بالمکاره، په سختیو باندې. کم ځکه چې اطاعت د الله یا اطاعت د رسول وي، هلته به څه شی وي؟ هلته به سختي وي. کومه ځای کې کوم عبادت یا هر کار چې په دنیا کې ته کې هغې کې سختي میلاوېدله، ته پوه شه چې کې به اطاعت د الله رسول وي. وان النار حفت بالشهوات. او په تحقیق سره محبوب فرمایي دا اور چې دی، جهنم چې دی، پټ شوی دی په خواهشاتو د نفس باندې، په شهواتو باندې. هر ذکر چې تا ته خواهشات د نفس ډیر وو، تا نفس خوشحالیدو ور باندې، نو ته پوه شه چې هغه کار کې معصیت دی. ځکه دا نفس تا ته د ګناهونو دپاره تا ته امر کوي. قلب روزانه 1000 کرت زاری کوي نفس د انسان ته چې اے نفس د الله روی ته وګوره، د الله خاطر وکړه، دا سړی جهنم ته ملیږه. ستا په واسطه به دا انسان جهنم ته ځي، او ستا په واسطه به زه د جهنم ته ځم. دا قلب نفس ته وایي. نو کوم څومره شهوات او څومره خواهشات د انسان چې وي، هغې کې به معصیت وي. او څومره مکاره سختیان چې یو انسان ته وي، هغې کې به اطاعت وي. اطاعت د الله او رسول دومره بهترین شی دی. که چېرته موږ وګورو د علماو مشایخو هغه ژوند ته موږ نظر وکړو، پخوا به علماو د خدای په اوبو کې الله بلې برکت اچولی. ولې؟ وجه څه وه؟ دوی اطاعت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم کولو. لکه من جمله منگه د امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرهندی رحمه الله اوچت عالم تیر شوه ده، د خپل زمانی مجدد و مجدد دامانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی
چې زما امت په هر 100 کالو کې یعنی هر پیړۍ کې الله یو مجدد پیدا کوي. مجدد دا کار به د دې مجدد کار به څه شی وي؟ مجدد کار به دا وي چې زما په امتیانو کې به بدعات رایج شوي وي، بدعات به ډېر وي، دی به هغه بدعات د منځه بوځي. د مجدد کار به دا وي چې زما په امت په جامعه کې به سنت زما مړه شوي وي، زما سنت به د منځه تللی وي، دا مجدد به پاسېږي، زما سنت به ژوندي کوي، زما سنت به په ځای کوي. نو مجدد کار دا وي. که موږ د مجدد رحمه الله امام رباني صاحب د ژوند هغه حالات او هغه تاریخ موږ مطالعه کو، سبحان الله، یو کتاب لیکلی په کتاب مکتوبات امام رباني. تاسو که چېرته یو انسان د زړه د اخلاص دا مکتوبات ګوري، تاسو باور وکړئ چې هغې ته به الله تعالی یو حالت کیفیت بیل ورکوي، بیل حالت او کیفیت به الله ورته ورکړي. په کتاب کې دومره فیض او حالات دی چې موږ د هغه مبارک ژوند مطالعه کو. د مبارک دومره اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کولو د الله تعالی چې یو وړوکی ادنا سنتونه خو یو تم ادنا نشو ویلی، یعنی بعضې سنت دی ډېر پکې ثواب دی، سنتو کې خو ټولو کې ثواب دی. بعضې داسې سنتونه وي چې هغه د نورو خلکو ته واړه ښکاري، حتی امام رباني صاحب هغه هم نه دی پرېښی. امام رباني مجدد الفساني سے مبارک یو ورځ عرض وکړه، خپل مریدانو ته ویل چې ما د رسول الله مبارک الحمدلله ټول سنت په ځای کړي دي، یو سنت د رسول الله مبارک مانه پاتې دی او دا مې ارمان دی که الله مې دا سنت په ځای کړي. هغه څه شی و؟ یو ورځ حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دوی اختر ورځ وه، محبوب علیه السلام مبارک ته راغل، وی قربان ای بابا جانه، زه خلک ګورم چې خلک خپل ماشومان په اوښانو باندې څروي، په اوښانو باندې ورته چکرې ورکوي، لکه نن سبا چې دا موټرې دي، هر څوک خپل ماشومان د اختر ورځو کې په موټرو باندې چکرې بوځي، یو ولایت ته بل ولایت ته یا نږدې ځایونو ته خو چکرې ورکوي. حسنین مبارکان ویل ای د الله رسول زمونږ بابا جانه خلک په اوښانو باندې خپل ماشومان ته چکرې ورکوي، ولې موږ ته چا چکر رانک؟ محبوب علیه السلام مبارک ورته وایي ای زما بچو، صحیح ده چې زما سره اوښان نشته دی، زه اوښان نه لرم، زه به ځان ته خپل ځان تاسو ته اوښ جوړ کړم، تاسو ما باندې سواره شئ، زه به تاسو ته چکر درکړم. سبحان الله، دومره یو مشفق پیغمبر و، دومره یو مشفق پیغمبر و چې دو صله رحمي دومره پالله. دا موږ تاسو ته یو ادرس دی، یو درس دی. وخت کې چې محبوب علیه السلام مبارک ځان جوړ که، حسنینو ته ویل چې تاسو جګ شئ ما باندې، په ملا مې کښېنئ. دغه وخت کې چې حسنین په ملا کښېناستل، محبوب ته وایي بابا جان، مونږ خو چې دا ماشومان وکتل، د ماشومانو په اوښانو باندې چې ناستو، د ماشومانو به د اوښانو عفوا یا عفوا اوازونه د اوښانو کول، اوښ خپل اواز لري، نو دی به د اوښانو به خپل اوازونه د ماشومانو ته کول، د ماشومان به سات تېرول، خوشحالول به یې. ولې صحیح ده چې مونږ تا په خپل ملا باندې سواره کړو، خو مونږ هغه اواز نه ګورو. محبوب نه قربان شم، دومره مشفق پیغمبر دی، ویم بچو خفه کېږئ مه، زه به درته هغه د اوښ اواز هم درته وکړم زه. سبحان الله. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک چې هر وخت دا مبارکان په شا باندې سواره کړل، نو عفوا اوازونه یې ورته کول چې دا ماشومان خفه نه شي. نو امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرهندی رحمت الله تعالی علیه هغه دومره په کامله طریقه د رسول الله علیه السلام مبارک اطاعت کولو، د سنت تابعداري کوله، چې خپل مریدانو ته ویل ای مریدانو ما نه دقه خواږه سنت پاتې دي، ځکه زما دختري مسۍ نشته دی، زه د زوی د رف نه د بچه د لور د خوا نه زما مسۍ نشته. امام رباني صاحب ویله د زوی د خوا نه مسۍ شته،
خو د لور د خوا نه مې مسی نشته دی. نو وصیت وکړو خپل مریدانو ته ویل چې ای مریدانو تاسو متوجه اوسئ، هر وخت چې زه وفات شم او زه په قبر باندې قبر کې کېښودلی شم، وخت کې چې زما د لور زوی وشو یعنی زما دختري مسی وشو، تاسو به زما هغه مسیان راولئ زما په قبر باندې به یې کښېنوئ چې دا سنت هم پځی شي. تاسو ګورئ چې الله وایي چې ته کله اطاعت د الله او د رسول وکړي نو الله تا دپاره کافي دی. نو حق امام رباني صاحب چې کله وفات شو په قبر کې کېښودلی شو، مریدان یې متوجه او وصیت ته وخت رسیږي چې الله رب متعال د امام رباني صاحب دختري مسی پیدا کوي، یعنی د لور زوی پیدا کوي. نو حق مریدانو چې کله خبر شو چې دختري مسی د امام رباني صاحب پیدا شوی دی، نو حق مسیان مبارک راوستل او د امام رباني مبارک په قبر کې غوستل چې د امام رباني صاحب دا وصیت پځی شي. کتابونه راخلي وی کله چې دا مسیان د امام رباني مجدد صاحب مبارک په قبر باندې کې غوستل، دا قبر یو واری په لړزن راغی او د قبر نه د عفوا آواز راپورته شو. سبحان الله. دا هغه وجه وه چې امام رباني صاحب په کامل طریقې سره د رسول صاحب اطاعت کولو، د هغې د سنت تابعداري کول، هغه سنتونه یې په ځان باندې عملي کړي، دغه یو سنت یې پاتې و، دا الله تعالی وروسته د وفات کرامتا ورته ورکړه. سبحان الله. هغه امام رباني خپله واقعه بیانوي، وایي ما په کتابونو کې مطالعه کړل، کتابونه مې ولیدل چې کتابونو کې داسې راغلی چې یو نیک شخص، یو عالم، یو پرهیزګار تقي انسان په یو مقبره باندې تیر شي، الله رب متعال څلوېښت ورځې د هغې مقبرې نه الله تعالی عذاب پورته کوي. یعنی هغه مړو باندې الله عذاب نه ورکوي په کوم مړو په کوم هدیره باندې چې کوم عالم انسان پرهیزګار تقي انسان تیر شوی وي. امام رباني صاحب وایي زما فکر دا و چې الله به زه د حق اولیاو نه هغه علماو نه هغه متقیان نه ګرځولی یم که نه یم ګرځولی چې په هدیره باندې تیر شم او په مقبره تیر شم، الله څلوېښت ورځې د مقبرې نه عذاب پورته کړي. وایي دغه وخت کې ما مناجات وکړه، په مبدأ معاد کې دا واقعه راغستې ده. وایي دغه وخت کې ما مناجات وکړه د رب متعال سره، الله رب متعال ما ته په زړه کې دا القا واچوله، اولیاو ته الله تعالی په زړه کې القا اچوي، انبیاو ته په زړه کې وحی کېږي. وایي ما ته الله تعالی په زړه کې دا القا واچوله چې ته کم زیارت باندې یا کم مقبرې باندې ته تیر شي، د هغې مقبرې نه زه تر ورځ د قیامته پورې عذاب د قبر پورته کومه، ای باندې عذاب د قبر نه ورکوم. سبحان الله. دا کمال د امام رباني صاحب د کم ځای نه شوی و. دا امام رباني صاحب د رسول الله علیه السلام مبارک اطاعت کړی، هغه مبارک د رسول صاحب مبارک کاملا په طریقې کامله سره د هغه مبارک سنتو تابعداري کوله. هغه مبارک خپل آل، خپل خاندان، خپل خپلوانان، خپل ملګري د پاره د خوږ سنت د رسول صلی الله مبارک پریښي وو. هغه مبارک رواج د خپل خپلوانانو پریښی په خاطر د رسول الله صلی الله مبارک. نو الله ورته دومره کمالات ورکړي. کمالات د امام رباني صاحب ډیر دي. غرض مې دا دی که څوک تابعداري د رسول الله علیه السلام مبارک وکړي، الله و دومره کمالات، دومره عزتونه ورپه نصیب وګرځوي. هغه امام رباني چې اوس وفات تقریبا 100 کلونه تیر شوي دي، خو تر نن زمانې پورې د امام رباني کتاب که چېرته هر مذهب والا دی هغه کتاب مطالعه کوي، که چېرته مخالف دی که چېرته دا موافق دی کتاب مطالعه کوي. امام رباني مجدد الفساني صاحب دومره په کامله طریقه سنت په ځای کړي وو چې هغه مبارک داسې واړه چې سنتونه هغه هم نه پاتې، ټول سنت یې په خپل ژوند کې ادا کړي. الله دونه عزت ورکړه. تنه هغه پرېږده، د هغه په سلسله کې چې کوم شاګردان او خلفا او مریدان د امام رباني صاحب مبارک دي، د هغوی نه داسې خلفا او شاګردان موږ لرو، موږ ته تاریخ ثابته کړې ده چې هغوی دومره سنت د رسول الله علیه السلام مبارک په ځای کړي وو. من جمله د خلفاو نه، د امام رباني د سلسلې طریقې نه موږ داسې خلفا لرو الحمدلله چې اوس هم شاګردان شته دی. هغه مبارک نه موږ ته دا واقع را نقل ده
چې هغه به خپلو متعلقینو ته ویل چې ما د رسول الله علیه السلام مبارک زیات اکثر ټول سنتونه په ځای کړي الحمدلله. یو سنت ما نه پاتې دی او دا مې ارمان دی چې دا سنت زه په ځای کړم بیا که وفات شم ما ته به غم نه وي. مریدان ویل چې قربان هغه کم سنت دی؟ نو دی مبارک ورته ویل چې هغه سنت دی چې محبوب علیه السلام د اختر په ورځ 100 قربانیانې کړې وي. وای دا زما ارمان او تقاضا او تمنا ده چې الله ما ته دومره وسع راکړي چې زه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوږ سنت هم چې 100 قربانیانې کړې وي په یو ورځ په یو اختر په ورځ باندې هغه زه په ځای کړم. الله هغې ته الله دومره عزت ورکړه چې الله یې دا ارمان پوره کړ ځکه هغه نور سنتونو باندې تابعداري کړې او سنتونه یې په ځای کړي وو. الله د هغه ارمان پوره کړ او الله دومره وسه ورکړه چې هغه په یو اختر کې 100 قربانیانې وکړه او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خواږه سنت یې په ځای کړه. هغه دومره یو تقي انسان و. هغه په الله تعالی دومره عزت ورکړه چې لکونه شاګردان الله ورته په نصیب وګرځول او مریدان یې ورته په نصیب وګرځول. نو غرض مې دا دی که چېرته موږ او تاسو هم د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک اطاعت وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي وکړو لرې نه ده چې الله تعالی موږ ته هم دقه عزتونه را نصیب وګرځوي او دا موږ ته الله را نصیب وګرځوي. نو په کار دا د موږ او تاسو ته زما معززو چې د رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک هغه خواږه سنت موږ او تاسو په ځای کړو. د رسول الله علیه السلام مبارک د سنت د خاطره باید موږ رواج مخکې نه کو، باید موږ رواج لرې کو د ځان نه. رواج ته باید موږ ترجیح ورنه کو، موږ باید رسول صلی الله علیه وسلم سنتو ته ترجیح ورکو. دا به زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي وي. محبوب علیه السلام مبارک ګورې فرمایي چې ان الجنة حفت بالمکاره، جنت چې پټ شوی دی په مکاره په سختیو پټ شوی دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سنت تابعداري دا په دې زمانه کې ډېره سخته ده. پټګۍ کې په سره کې یو ګیره پرېښودل به تا ته په کور کې مشکلات وي، تا ته په حرام مشکلات وي. یو ګیره پرېښوستل او ته د ګیرې د پرېښوستلو نه خبر یې. ګیره د محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې که چېرته کوم امتي تاسو زما ولیدو ګیره یې وخریلې وه، دا زه تاسو ته یو مثال ښیم معززو، تاسو ورته وی چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د تا نه بیزار دی. یو تماس بلم لرو ګورو چې څوک د کم ځای نه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی څوک د کم ځای نه؟ مهربانی کی هستین از کجا؟ خب مهربانی گناه کردی، گناه صادر شده از تو. مثلا چی گناه میکنی؟ گناه کبیره است، خود گناه است. مثلا یک به ما واضح کو که ما باید بازم طریقه نشان بودم که خداوند نصیب توبه بگردانه برد. خب صحیح است. تو اگر برنامه علی وقت نداری، برنامه 10 بجه ما تکرار میندازیم، باز 2:30 بجه تکرار ببین، مشکل نداره. صحیح است خواهر؟ صحیح است. همین برنامه تکرار صبح 2:30 بجه انداخته میشه و باز ببین. صحیح است. من جواب میتونم برایتان. خب صحیح است، صحیح است. من میگم انشاءالله برایتان، میگم برایتان. اگر صبح نبودم، اگر تلفن
خب ساعت 10 بجه انشالله ما بازم تکرار داریم. تکرار امی برنامه پاسخ نوری ما دیگه. خداحافظ. تکرار به 10 بجه انشالله بشنوین. خب را بشو د سوالونو پوښتنو جواباتو ته. لطیفه خوروا د خاناباد نه زنګ واله وویل چې تهجد په دې وخت کې څو بجې کېږي؟ نو تهجد دغه چې دی سبا صبح صادق 4 نه چې 6 دقیقې تېرې شي صبح صادق راځي کېږي، صبح صادق راخیږي. نو داسې ووایه چې تهجد 4 په باندې 4 یا دارنګې لس باندې 4 بجې دیزې پورې تهجد کولی شي او هغې نه مخکې خواستن هم کولی شي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته د تهجد کولو توفیقونه ګرځوي. او خواهر ما دیگه که سوال داشتن که ما گناه صادر می شود و ما چی کار کنم که الله تعالی مرا از گناه دلسیا کنه و الله تعالی مرا ببخشه. الله رب متعال می فرمایا میگه هر وقت که تو توبه میکشی توبه تو را قبول میکنم. محبوب علیه السلام مبارک می فرمایا کسی که از گناه توبه بکشد ای از گناه آنقدر پاک میشود که نو از مادر خود پیدا شده باشه. یک اشتکی که از مادر پیدا شود هیچ گناه نداشته می باشه. این اقدر الله تعالی این گناهش می بخشه. انشاءالله برنامه تعقیب کو. یک وقفه کوتاه داریم. یک چند سخن برات دارم، کجا نروید، امرای ما باشید. بیا هم خراغلی. الله تعالی دی وکړي چې په خیر برنامه په خیر سره تعقیب کړي او تر اخره پورې موږ سره اوسیږئ. همشیره ما تماس از هرات گرفته بود، گفت که چی کنم که توبه من الله قبول کنه و از گناه دلم سیاه شوه. همشیره محترم الله تعالی توبه تو را قبول میکنه هر وقت که توبه را بکشی. هم گناههای تو اگر چقدر صغیره باشه و کبیره چقدر گناه کرده باشی الله امو گناههای تا به ثواب بدل میکنه. گناههای تا رب متعال به ثواب بدل میکنه. الله امو گناهی که تو چقدر کرده باشی الله او را به ثواب بدل میکنه. خو شرط داره. یک، تو باید صلات توبه اول 2 رکعت نفل بخوانی. چه وقت که 2 رکعت نفل خواندی بعد از 2 رکعت نفل تو با اخلاص قلب و با اخلاص دل توبه نصوحه باید بکشی. و ای توبه نصوحه ایمانا که با ای خاطر توبه بکشی تو توبه که فکر تو در قلب باید بگویی که ما آینده گناه را نمی کنم. وقتی که ای تو توبه را کشیدی الله توبه تو را خو قبول میکنه. الله دیگه توفیق گناه خو باید نمیته و کدام گناهایی که پیش قبلا کرده بودی الله باید او تبدیل میکنه به ثواب و به پاداش زیاد. کوشش کو همشیره محترم 2 رکعت نفل بخوان. امیال وقت است، سر وقت است. 2 رکعت نفل بخوان. بعد از 2 رکعت نفل توبه نصوحه بکش و توبه که کشیدی با الله با اخلاص و با اخلاص دل گریه بکو به رب متعال. و گریه که کردی بعد از او استغفار زیاد گفته باش. یک تسبیح پیدا که تسبیح نداری امی انگوش حساب کرده باش، با کلکایت حساب کرده باش. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. کم از کم که هیچ زیاد مصروف باشی، هیچ وقت نداشته باشی، کم از کم 100 دفعه خوانده باش امی استغفار. ان شاء الله الله تعالی توبه تو قبول میکنه و دلت سیاه میکن از گناه. صدقاتم بکو که یگام وقت صدقام انسان را به هدایت میکنه به طرف نیکی. ایرا وایا السلام علیکم ورحمت الله. اول خو سړی سلام واچوي. سلام علیکم. موږ نابلده یو. ښه نابلده. مهرباني څوک د کوم ځای نه؟ له پکتیا نه. پکتیا نه. مهرباني خوب مې لیدمله چې دغه چې د کور مخې ته مې اوبه بهیږي. ښه اوبه بهیږي د رڼې اوبه یې زه چې کته شمه. ښه اوبه سپینې وي اوبه رڼې رڼې وي. ښه ډېر ښه. وایه نور. ښه اوبه چې را بهیږي هغه زه راننوځم چا له جواز کېنم چې راشم کلا مې تک شنه وي نو د تسبیح هلته چې شنه وي ښه بېرته چې راوځم د کلا مخې ته دلته به دا اوبو چې کېنم هغسې
بیا ګورم دا اوبه کمې چې وچې شي دا ښځه واچوي چې دا اوبه وچې شي. بیا ته اولاد لري؟ اولاد لري؟ نارینه اولاد لري؟ دې څه کار کوي نارینه اولاد ستا؟ نارینه اولاد ستا څه کار کوي؟ سعودي کې د زمن وي. ښه ډېر ښه انشاءالله برنامه تعقیب کړه درته زه جواب کوم. ښه مخکې وقفه کې هم موږ یو تماس درلوده حیدر و د ګردیز نه خوب یې لیدلی و چې زه ګورم خوب کې په حویلې منځ کې مې اوبه راخوټ کېږي پاکې صفا اوبه او دغه خور هم خوب لیدلی چې په زما په کور دیوالونه اوبه راوځي نو دواړه انشاءالله معنا یې سره ورته ده. د خوب معنا امام ابن سیرین رحمت الله تعالی وایي چې چا خوب کې رڼې اوبه وکتلې نو دلالت کوي په زهد د رائي باندې یعنی چا چې دا خوب لیدلی الله به دې ته زهد ورکړي تقوا ورکړي پرهیزګاري ور نصیب وګرځوي او ترس د خدای به الله تعالی ده ته نصیب وګرځوي. او بل وایي چې امام ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه چې دی به د دنیا کم محنت چې کم وظیفه دی لري یا کم درس چې کم لري یا محنت وي یا یو کار وي یا د مشکلات دنیا وي الله به دنه ورته نجات ورکړي دا مشکلات به ورته حل کړي دا به کامیاب شي. نو ښه خوبونه دي الله دې تاسو ته دا خوبونه ښه کړي. نو راځم معززو خپلې موضوع ته. امام ربانی مجدد الفسانی سے مبارک دومره الله ورته عزت ورکړی دا وجه څه وه په سنت تابعداري د سنت رسول مبارک. نو کتابونه وایي چې داسې سنت به نه وي چې هغې کې څښتیانې نه وي داسې اطاعت به نه وي چې په هغې کې څښتیانې نه وي او داسې معصیت به نه وي چې هغې کې شهوات او خواهشات د نفس نه وي. الله دې موږ او تاسو خواهشات د نفس نه وساتي. تاسو امین ووایئ. د رسول سلام مبارک اطاعت تاسو وګورئ دومره الله تاکید کوي چې یهودیانو ویله که ای محبوب یا الله موږ تا سره محبت کوو الله محبوب علیه السلام ته وحی کوي آیت نازلی وایي دوی ته ووایه چې تاسو ستا تابعداري وکړي د محبوب علیه السلام یې ورته وښودل چې دوی ته وایي چې زما تابعداري وکړئ نو الله به تاسو سره محبت وکړي. سبحان الله الله به تاسو سره محبت وکړي. او د رسول سلام مبارک اطاعت او د رسول سلام مبارک تابعداري محبوب علیه السلام مبارک فرمایي خصوصا په دې زمانه کې ګوره د دې زمانې موږ اجر او پاداش نه موږ او تاسو خبر نه یاستو. دې ته وایي آخره زمانه دې ته وایي زمن الفتن د فتنې زمانه. یو تماس بل لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. شکر مهرباني څوک د کوم ځای نه لیکنې محترم؟ کارتې سخي ډېر ښه مهرباني. ته خوب کې ګورې چې ستا خوب کې کور خراب شوی وي مال خوب کې ګورې چې ستا کور خراب شوی وي مال ته خوب ګورې چې ستا کور خراب شوی وي صحیح ده انشاءالله برنامه تعقیب کا زه ته جواب در کوم. برنامه تعقیب کا. دا نور تلویزیون دی بلې و دا اوس درته وایم برنامه تعقیب کا که بیا اوس وخت نه سبا 10 بجې تکرار خپرېږي د دې خپرونې نن کوم درته نن جواب کوم ته برنامه تعقیب کا. نو کار وخت تاسو موږ سره اړیکه نیسئ مهرباني وکړئ دغه د شمارې تلیفون په تلویزیون پردې باندې ایښودل شوي دي کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ که چېرته وخت هم نه درلوده
او اوس مثال اړیکه نیوله او بیا بل وخت خپل جواب کتلو نه کولی شي. موږ سبا 10 بجې مثلا نن چې خپرونه وي سبا 10 بجې تکرار اچولی خپل جواب کتلی شي پکې. نو راځم خپلې خپرونې ته چې رسول صلی مبارک تابعداري محبوب علیه السلام مبارک فرمایي په دغه وخت کې چې محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې د آخره زمانه د فتنې زمانه یو اړیکه بل هم لرو چې انشاءالله دغه هم جواب کو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. شکر مهرباني. څوک د کوم ځای نه استی؟ ستا میړه خوب لیدلی چې تا بل میړه کړی وي یا کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ ګلغوټۍ څخه؟ ښه صحیح ده. برنامه تعقیب کا. السلام علیکم. خیا ښه انیس سرور. ښه راځم هغه موضوع ته انشاءالله. ته انیس سرور خوب لیدلی و چې محبوب علیه السلام مبارک فرمایي د سنت تابعداري د رسول مبارک کې باید ووایم چې زما په سنتو باندې چا عمل وکړو په آخره زمانه کې عند فساد امتي په وخت د فساد د امت زما کې چا زما په سنتو باندې عمل وکړه فله اجر 100 شهید. الله تعالی به هغه انسان ته اجر او ثواب د 100 شهیدان ورکړي. هغه 100 شهیدان چې رب متعال د شهادت قبول و منظور ګرځېدلی وي. سبحان الله دومره اجر او ثواب الله موږ ته راکړی. یو بل اړیکه هم لرو. السلام علیکم ورحمت الله. څوک د خوب کې لیدلی؟ څوک د خوب کې لیدلی؟ خورما خوري. ډېره ښه. کوم ځای اړیکه نیولې ده؟ چلستون. څوک نوم ته وانغسته؟ خو شراب خان. صحیح شو. برنامه تعقیب کا. نو انیس رو د کارتي سخین اړیکه نیولې وه چې زه خوب ګورم چې دغه کور کې چې اوسېږم دې نه بل کور ته تللی یم. هغه کور کوټې ډېرې وي، پراخه وي، خو وران وي، خراب باشد. البته پښتو کې پوښتنه کړې وه خراب وي. نو زه د دې معنا څه ده محترمه؟ کور کنټرول دی که کور دې کنټرول که. کیدای شي په کور کې د داسې کسان وي چې مونځ ترې قضا کېږي. داسې کسان وي. ښه یو بل اړیکه هم لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. اورم مهرباني څوک د کوم ځای نه؟ مهرباني څوک د کوم ځای نه؟ د تلویزیون اواز هم بند کړئ. بله زمونږ اواز درځي؟ بله ښه اړیکه یې لکه چې پریک شوې ده. اواز زمونږ اورئ؟ ښه نو اړیکه پریک شوه. نو ښه خوب تا دپاره دا خوب مبشرات دي د نیک مسلمان دپاره. ښه خوب مبشر دی، خوب زری دی او د بد خوب نه دی الله موږ وساتي. خو کله کله یو انسان ته د لارې ورکه کړي وي د لارې ښودلو دپاره تعالی یو انسان ته خوب ښیي، خوب کې ورته لاره ښیي. نو ته د خپل دغه کنټرول کا انشاءالله. دومره تشویش خبره نه ده. فقط کور کې به څوک ستا مونځ قضا کوي نو هغې به د کور ته ویل چې زما دا کور خم دی او بیا ترې نه به وران کور ته ځم دا خرڅوم. نو دا به داسې وي چې ستا په دین کې لږ ضعفوالی شته. ستاسو نه، ستا د کور په اهل بیت کې. نو کوشش وکړه چې هغې قوي شي. او بل ورور لوټۍ نه تمیز خور تماس نیولی و چې ګل غټۍ نه ورور تماس نیولی و. سلام
وعلیکم السلام مهرباني. دا د نجیبه نه د هغه نه د کابل نه مې اړیکه نیولې ده چې دغه چا ته خبر دیني اخلاق کوم ما ته بیا دې ته توضیح کوي کار یې راپسې چا ته چې ته نصیحت کې دا څوک چا ته چې کوم حدیث وایم یا د رسول الله مبارک سیرت بیانوم هغې بیا ما پورې بېرته خاندي وایي ته هغې شیخ الحدیث ته دې وایي دا جوړه کړې ده ښه د دې کې زه ګناهګاره کېږم که نه کېږم برنامه تعقیب کولې به ګناهګارېږي خو الله درته اجر درکوي. نو چې دیني خپرونې زه ډېرې اورم د راډیوونه یم اورم د تلویزیون د طریقو یم اورم ډېر. ګوره زه ته خبره وکړم ته تلویزیون تعقیب کړه زه تاته څو خبرې کوم. دا صحیح دی زه د حدیث سره ډېره مینه لرم زه چې کومې خبرې کوم ما غلط برداشت کوي خلک. زه دې کې الله د تلویزیون تعقیب کړه تلویزیون تعقیب کړه. ها بل ورور پوښتنه کړې وه چې دغه یو چا خوب لیدلی دی چې میړی خوب لیدلی دی چې د دې میړه ښځې بل میړه کړی وي په خوب کې. دا داسې خوب دی معززو چې تاسو باید موږ او تاسو په دې جامعه کې ډېره زیاته بدګماني لرو ډېره زیاته بدګماني لرو. نو کوشش دی وکړي دغه ورور که دغه بدګماني په ذهن کې وي چې د میړې چې په دې ښځې باندې کومه بدګماني لري هغه بدګماني دې لرې کړي. کله کله داسې یو خوب وي چې هغه دپاره داسې خاصه معنا نه وي بیا هغې دپاره دا وي چې هغه انسان کله وهم کړی وي وهم نو هغه به داسې خوب ګوري. نو محترمه ته کوشش وکړه چې ګمان دې ښه کړه په خپلې ښځې باندې نو بیا سیستم دې جوړیږي. او بل ورور شراب خان پوښتنه کړې وه چې یو ښځې خوب لیدلی دی چې هغه په جنت کې ده او خرما خوري جنت کې د سپینې کالي دي او خرما خوري دا زیری دی د دپاره دې ته به الله تعالی تقوا حکمت علم زهد دا ور نصیب وګرځئ. او دا یو بل تماس هم لرو. السلام علیکم لکه چې لکه پرې شوې ده. السلام علیکم ورحمت الله. د صفا مروه چی می شود باد می باشه چیش باد میشه خو دامن بلند گرفته بود شیرش باد میشه. سیل میآید چی میشه باز میپره ای سیلاب زن میبره خو از سیل تیر میشه خو خوب خواه چی وقت دیده ای خواه خوب گپ است چی وقتی خواه دیده خو نام شما چی باز کجا از کجا از کابل برنامه تعقیب کو انشاءالله. خو میگه خرمای خوب کې لیدلی ده چې په جنت کې دا ښځه لګی د خرما خوري او سپینې کالي دا زیری دی ښځې دپاره. الله به تقوا خرما تقوا ده علم دی فهم دی ښه معناګانې لري خرما او دی په جنت کې خوري نو الله به په علم یعنې په دین کې ورته فهم ورکړي په دین کې به ورته زهد او تقوا د ده ته نصیب وګرځوي. الله دې ورته تقوا او نصیب وګرځوي. او بل نجیبه خو د کابل نه اړیکه نیولې وه وایي زه چې خلکو ته نصیحت کوم دا نصیحت زما په خلکو بد لګیږي او زه تاکه دیندارۍ سره محبت دینداري وي ډېر خوښوم او چې خلکو ته نصیحت کوم نو دا زما نصیحت په خلکو بد لګیږي. نو ما خو دا مخکې ویل چې ان الجنة حفت بالمکاره جنت په مکارهو په تکالیفو پټ شوی دی. ته به دا ګوره یو کس هغه چې چا ته نصیحت کوي د هغې نصیحت په اسانه خلک اوري هغې ته اجر شته دی خو یو هغه چې دا یو څوک نصیحت په سختۍ باندې کوي هغې ته پې تکلیف رسیږي دا سخت کار دی نو دې ته الله تعالی ډبل اجر ورکوي. خو زه درته یو وصیت کوم یو نصیحت کوم نصیحت وصیت خو نه نصیحت کوم درته چې محترمې کوشش وکړه تا ماته دا خبره وکړه چې زه د ډېرو ملایانو خبرې اورم او د ډېرو تلویزیونونو او ډېر برنامې تعقیبوم نه داسې مه کوه. ته ګوره دلته موږ افغانستان کې یو موږ داسې جامعه ده چې موږ هر رقم خلک لرو یو تماس بل هم لرو
السلام علیکم ورحمت الله. معلش السلام عليكم خبر شو مهرباني سلامت. معلش خدمة كنتنا وتمس النوم موجود اختاركم يوزعوا الصلاة وكنا كمسنا اليوم كنا قرآن كريم كمسنا اليوم كنا كمسنا الجرة اليوم كنا صدای چیره که میشنوی گریه میکنه؟ صلاة وكنا كمسنا اليوم كنا صلاة قرآن كريم كمسنا اليوم كنا يوزعوا صبح 11 ماه است. بچه است؟ قرآن كريم كمسنا اليوم كنا صلاة بچه است؟ دخترة دخترک است. سیز برنامه تعقیب کو ارزو خواهر. خداحافظ. نو نجیبی خورد از ما دغه نصیحت ده چې خورې ته د خپل دین خدمت کوه، که چا باندې بد لګي که په ښه لګي ته د خپل دین کوه. ته ماموره په امر بالمعروف باندې، خو امر بالمعروف نصیحت ستا په هغه وخت کې کوې چې تا دپاره شرایط وي، تا علم کړی وي، ته حکمت ولري. ته چې کله د امر بالمعروف بل چاته کوې، هغه وخت کې چې کوم بل چاته ته امر کوې، ته باید په هغې باندې ماموره وي، ته هغه کار کړی وي. مثلا چې تا چاته وایې ته په اودسه ګرځه هر وخت، ته باید خپله اول په اودس خپله وګرځې هر وخت. بل چاته چې نصیحت کوې باید ته هغه کار وکړي. ولې وخت کې چې ته یو کار نه کوې خپله او بل چاته پې نصیحت کوې، په دې کې ورته د ګناه هم ده او ستا نصیحت په خلکو بد لګېږي. وخت کې چې ته یو عمل خپله کوې، مثلا ته هر چاته وایې تهجد وکړه، شپې تهجد کوه، دا شپې تهجد چې ته خپله کوې نو دا باندې که بل چاته نصیحت کوې چې ته شپې تهجد وکړه، په هغې ښه لګېږي، په هغې بده نه لګېږي، ځکه د هغې په زړه کې ورته دا ښه اچوي دا خبره. وخت کې چې ته خپله تهجد نه کوې نو بل ته چې وایې تهجد کوه نو دې باندې خو سړي باندې بده لګېږي که نه. او ګناه هم ده چې لم تقولون ما لا تفعلون، ولې داسې وینا کوئ چې خپله یې نه کوئ، الله فرمایي. نو خو کوشش کوه. او بله نصیحت مې دا دی چې د یو ملا منتخب کا، یو عالم منتخب کا. ډېر ملایانو پسې مه ګرځه، دا افغانستان دی، جامعه د ملا هم شته پکې، بلا هم شته پکې، صاحب هر رقم خلک دي صاحب. اوس یو صاحب مهربانه یو دغې په سر کړي بس زه ملا یم، وخت خو داسې راغلی دی. نو کوشش وکړه داسې یو ملا چې ستا زړه پرې اوبه څکي، چې ته پوهې چې یاره دا ښه ملا دی، دا دینداره دی، خو شرط پکې دا چې اهل سنت والجماعت عقیدې والے. اوس خو درې فرقې دي، ته خبره یې. نو کوشش کوه یو عالم یا استخاره کې وګوره، یا یو عالم چې ستا په زړه کې ډېر ښه لګېږي، په همغه عالم پسې شه، د همغې برنامه تعقیبوه. نور ډېر بلاوه سې مه ګرځه. یو ملا به ته یو خبره کوي، بل ملا به ته بله خبره کوي، تا په دین کې ګډوډه کړي چې دا اوس څه بازار ګرم دی، دا څه شی دی. نو کوشش دا مې ته نصیحت و. بل فاطمه از کابل تماس گرفته بود، خواب دید که میگن زن است که دریاب دیده در سیل بازی به بالون میپره. دیگه خوب معنی است. سیل که است بلاهاست، آفتها است، معنی خوبی نداره. و ای که در خواب از سیل بچ شده ای خوب معنی است. الله تعالی از آفت و از بلاها ای را بچ میکنه. او فاطمه خورو د کابل نه دا اړیکه نیولې وه. ارزو خورو بیا خواهر ارزو همیشه بود از کارتناو تماس گرفته بود که دخترک 11 ماه دارم، وقتی که آذان صدای آذان میشنوه یا صدای قرآن کریم تلاوت میشنوه این گریه میکنه. اول خوبی باشه که شما این دخترک به طرف شام بیرون نبکشین، طرف نزدیکای شام یا بیرون نکشین. و دیگه ای که به شما ایچی نباشید، تشویش نکنین. چرا شاید الله تعالی ای دخترک شما را کدام خاصیت داشته باشه. چرا اولیاء الله آنان مردمی بودن که قرآن کریم تلاوت میشنویدن گریه میکرد. حضرت بلال سے مبارک وقتی که اذان میکرد بعض صحابه کرام گریه میکرد. فهمیدی؟ دیگه این تشویش نکنه، شاید الله تعالی کدام درجه برش داده باشه. اگر اون نباشه دیگه بازگی که شما میگه که نه دیگه موضوع است، ما خوب کاری است که شما طرف شام ایره نکشین. السلام علیکم و رحمت الله. میشنوم. مهربانی کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ ښه کابل نه، ډېر ښه. وایه څوک یې؟ مسکای. مهرباني مسکا خوري. خیر اوسې، خدا د شبکه د متوجه اوسې چې سوال جواب خپرونه د بل چا وخت ونیول شي. مهرباني خپل پوښتنه هم زر وکړئ.
پوښتنه مې د بل خواهش لرم د ایوب علیه السلام دعا تکرار کړي چې حساب شوه. د ایوب علیه السلام دعا بله بله ها چفته یا صحیح ده برنامه تعقیب کا. ټول ادان ژوندی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خب نو همشیره ارزو خدا کنه که سوالش حل شده باشه انشاءالله کدام مشکلی نیست. و همشیره زمونږ د بل خور مسکا خور د کابل نه اړیکه نیولې وه وایي د 14مې 14مې 15مې روژې باره کې معلومات راکړه. محبوب علیه السلام وایي د سیال ګوره فضایل ډېر دي غرض به ما تاسو ته په کمال یو برنامه کې بیان کړي خو لنډې درته وایم که غواړې چې الله تعالی په دنیا کې مخ ښایسته کړي نوراني کړي او په آخرت کې مخ ښایسته نوراني او وځلیږي چې جلا جل کنه په اصطلاح نه با کریما ضرورت نشته کریمونو ته ضرورت نشته دی. یو تماس بل هم لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني سروبي ولسانه مهرباني صحیح ده. موبایل کې سندرې وي برنامه تعقیب کا. وایا نه دا خوب کې دسې خوب کې ګوري چې مخ د قبله نه خواړو اوختي خړې اوبه ګوري یا شنې اوبه ګوري شنې یو خو صحیح شو برنامه تعقیب کا. ښه د مسکا خور جواب ته به راشم چې برنامې دپاره مې یو دقیقه وخت لرو چې لاندې درته جواب کم. نو مسکا خور ته وو چې روژه 15مه 14مه 14مه روژه څوک نیسي د هر میاشت الله به مخ ښایسته کړي کریمونو ته ضرورت نشته دی په دنیا کې مخ ښایسته جل به کوي او په آخرت کې هم ښایسته وي. بله دا پوښتنه وه چې د حضرت ایوب علیه السلام مبارک دعا ماته وښه چې دې صفتو منو مصف دی که انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا دعا د حضرت ایوب علیه السلام مبارک وه. او بل د سروبي نه ورو پوښتنه کوي چې ډالر په جوب کې وي مونځ کېږي که نه که هېڅ مشکل نه دا خو پټ دي هغه چې عکس کاره وي هغې کې مکروه کېږي هغې کې مونځ کېږي خو معال کراهیته. او بل دا وه چې موبایل کې سندرې ولې ساتي دا سندرې دې کې خو الله نبي علیه السلام سخت عذابونه بیان کړي د الله تعالی ناراضه کېږي محبوب ناراضه کېږي د الله قهر او عذاب په هغه انسان وریږي چې هغه انسان سندرې اوري بدل یې اوري دا لویه ګناه ده ګناه کبیره ده دا د غوږونو زنا ده. نو تاسو کوشش وکړئ د سندرو نه ځان واړوئ مونځ هم کېږي ورسره اوس چا سره موبایل کې سندرې وي موبایل کې سندرې وي مونځ کوي مونځ یې کېږي مشکل نه لري ولا ګناه به څه کوي هغه لویه ګناه ده چې ته سندرې اورې که نه. نو دا چې اوس ګوره تا خوب هم لیدلی دی چې خوب کې ګورم قبلې نه مخ اړولی دا ګوره دا معنا ده د دې خوب ستا معنا ده که نه ظاهري معنا ده. خړې اوبه بلا اپتونه دي عذابونه دي د الله په عذابونه به سړی ګرفتار شي که سندرې اوري. الله دې مه ګرفتاروه الله تعالی ستا خوبونه ښه کړي خو زه ته دا وایم چې دا سندرې مه اوره په صدق تحفه د سندرو نه وباسه سندرې مه اوره ګناه لري دا خوبونو کې الله راته ښودلې ده. ګوره خوب کې ته الله خو چې مخ د قبلې نه اوړي ولې خو تا په دین کې نقصان دی که نقصان د دین دا چې ته سندرې اوري دا موسیقي ډېره عظیم جرم دی عظیمه ګناه ده. د برنامې وخت هم تمام شو آینده برنامې پورې په الله مسپارم ښاد خوشحاله او آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.